آیا ټرمپ هم کرونا نیولی؟ د ټرمپ ټیسټ مثبت او یا هم که منفي؟ دا هر څه راسره په ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. سپینه ماڼۍ وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کرونا ټیسټ منفي دی. تېره شپه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کرونا وایرس په تړاو معاینات وکړل چې نتیجه یې منفي اعلان شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه مرستیال مایک پینس سره تر لیدو وروسته د برازیل جمهور رئیس او د اړیکو مشر پیبي جنګاټن د کرونا په ناروغۍ اخته بلل شوی. پیبي جنګاټن د یو لوړ رتبه برازیلي پلاوي په ملتیا د امریکا په فلورایډ ایالت کې د ډونالډ ټرمپ د مارالاګو په میلمستون کې د ښاغلي ټرمپ سره لیدلي وو. نیویارک ټایمز خبر ورکړی چې پیبي جنګاټن چې کله هیواد ته ستون شو تبه پرې راغله او له پوزې یې اوبه روانې شوې. جنګاټن د کرونا ټیسټ وکړ او د هغه ناروغي مثبته راووته. نوموړي برازیلي پلاوي سره د تېرې شنبې په شپه د ولسمشر ټرمپ میلمه و. پیبي جنګاټن خو په دغه وایرس ککړ شوی خو د پاتې هیات ټیسټونه لا تر اوسه نه دي شوي. پیبي جنګاټن او برازیلي پلاوي د ټرمپ له لوري جوړه شوې میلمستیا کې د ټرمپ لور ایونیکا ټرمپ او د نوموړي زوم هم شامل وو. پوښتنه دا ده چې آیا ټرمپ په دغه وبایي وایرس اخته شوی؟ تېره شپه CNN تلویزیون خبر ورکړ چې ښاغلی ټرمپ د کرونا وایرس ټیسټ کړی او پایلې یا نتیجې ته یې انتظار کوي. وروسته څرګنده شوه چې ښاغلی ټرمپ د کرونا وایرس ټیسټونه منفي او نوموړی د وایرس څخه پاک دی. رپورټونه کاږي د ټرمپ لور ایونیکا ټرمپ په خپله خوښه په خپل کور کې ځان کرنټین کړی. دا لا روښانه نه ده چې د نوموړي د کرونا وایرس ټیسټونه مثبت او یا هم منفي، خو د کرنټین کېدو په تړاو یې په رسنیو کې خبرونه خپریږي. د نړۍ ځینې مخکښې څېرې په کرونا ناروغۍ اخته شوي چې یوه یې د کاناډا د لومړي وزیر میرمن سوفي ګرګ وه چې ټیسټونه یې مثبت دي. کرونا وایرس په نړیواله وبا اوښتی او د نړۍ 150 زیات هیوادونه خلک پرې اخته شوي. د امریکا د متحده ایالاتو ملي بیړنی حالت اعلان کړی او په چین، ایټالیا، فرانسه او جرمني ایران کې د کرونا وایرس داسې سر اخیستی چې کابو کول یې اسانه نه برېښي.